د پښتنو په معاشره کې مینه کول ګناه ده او بالکل ګناه یې ګڼي او ډېر بد یې ګڼي. ملګرو دې سټه چې تاسو ته هلکه او جینۍ ښکاري دوی د یو بل سره ډېره زیاته مینه کوله او محبت یې کاوه. د جینۍ ورته ویل چې د یو بل سره مینه محبت کوو خو په دې کې به تښتو نه، د یو بل سره واده کوو نو په خوښه به واده نه کوو، د خپل مور او پلار نه به تپوس کوو، د خپلو وروڼو نه به تپوس کوو، د هغه نه پس به دواړه واده کوو خو چېرته به تښتو نه. ملګرو خو د جینۍ خپل مور او پلار ته یې هم ویلو، وروڼو ته یې ویلو خو وروڼو یې نه منله. وروڼو ورته ویل چې ته به د دې هلک سره واده نه کوې. ملګرو خو بیا هم خبره تلله. د دې جینۍ ورته ویل دې هلک ته چې دواړه ځو د دې کلي نه تښتو. ایسته کې د جینۍ او هلک چې کله تښتېدل که نه نو په لار کې یې ونیول، چې کله یې په د کلي نه تښتېدل او هلته یې ونیول که نه نو ایسته کې هلته یې هغه ورور ولګېد د دې جینۍ ورور او ایسته کې څه کړو د هلک او د جینۍ یې ووژل دواړه. چې کله یې دا دواړه ووژل نو دا به بیا د کلي خلک راټول شو که نه او د دې چې خپل رشته داران هغه ورته ویل چې دا موږ نه خوښوو. چې کله هغه وویل د کلي خلک راټول شو که نه هغه وویل چې خیر دی انسانیت دی، هغه ته چې کومه سزا وه نو هغه ورته هسې میلاو شو او دا ښخ کړې. ملګرو چې کله یې هغه بیا ښخ کړل ملګرو نو په دې کې موږ له ډېر غټ عبرت دی ځکه چې د پښتنو معاشره ماشاءالله ډېره ښه ده، ځکه چې 100% دا صحیح کار دی چې دا جینۍ او هلک د یو بل سره په خوښه باندې نکاح ونه کړي نو دا ډېره ښه وي، ځکه چې په دې کې ځکه چې بې حیایي راځي او ډېر زیات وروسته بیا خفګانونه راځي. مخکې که تاسو سوچ وکړئ اوس دا ډېر زیات سیسټم یې خوښ راایستلی دی. اوس هم د پښتنو رواج دی چې کله پلار یې وغواړي که نه د جینۍ او هغه یې چا له ورکوي هغه هلک یې خوښ وي نو هغه بالکل کېدلی شي او بالکل هغه له ورکوي خوښه وي، د جینۍ هم خوښ وي او د هغه ټولو کورمې خوښ وي. خو ملګرو چې کله د مینې محبت رشته وشي نو په هغه کې له اکثر زموږ د پښتنو معاشره کې هغه بیا وروسته خرابه وي، په هغه کې وروسته ډېر زیات خرابه وي که نه، وروسته ډېر زیات بې حیایي پکې وي که نه. ښځې له خلک دومره عزت نه ورکوي ځکه چې مینه محبت ته دلته سپک ګوري او دا بالکل صحیح کار دی. زه خو وایم چې دا کار بالکل صحیح دی چې د بې حیایي په دې کې راځي او په دې کې پرده راځي چې په کله په جینۍ چې ده نو د هلک یو بل ویني د یو بل سره محبت ونه کړي یو بل ویني نو دا ډېره ښه وي. ملګرو او زما دا ویډیو ضرور شیر کړئ، آیا کمنټ وکړئ چې دا کار یې صحیح کړی دی او که نه دی کړی.